अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इरफानुल्लाह मस्तासु और उस्तासु मलगरे प्रोग्राम د پښتو فوټو ایډیټینګ نن یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه تاسو ته دا وایم که تاسو چېرې تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او په خوا کې یو غنټې نشانه هم تاسو ته راشي په هغه باندې هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته رسي. ټیم ډېر نه خرابوم زه خپلې ویډیو طرف ته. دا ټول ناول به تاسو په خپل موبایل کې یو داسې تصویر وباسئ او بیا په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ. چې پیکارت اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ اوس به تاسو په دې پلس نشان باندې کلیک وکړئ او تاسو به دلته ته یو بیکګراوند راوړئ. د بیکګراوند لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. چې دا بیکګراوند تاسو پیکارت ته کله راوړئ نو تاسو به دلته کې اوس په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دویم بیکګراوند به دلته ته راوړئ او پاسه په ایډیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ چې دا هم پیکارت ته راشي او دا به لږ داسې برابر کړئ او په برش باندې به کلیک وکړئ او هارډنس به ورته زیات کړئ او چې کومه د پاسه علاقه دی نو دا به ورنه ختمه کړئ. چې کله دا تاسو مکمل ختم کړو نو تاسو باسه په ټیک مارک باندې بیا کلیک وکړئ. چې په ټیک مارک باندې به کلیک وکړو نو تاسو به بیا په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو چې کوم تصویر ته بیکګراوند ریموو کړی وي هغه تصویر به دلته ته راوړئ. که تاسو ته بیکګراوند ریموو کېدو طریقه نه درځي چې څنګه کولی شم چې خپل تصویر نه بیکګراوند ختم کړو نو تاسو ته په ډسکرپشن کې یو لینک میلاو شي هغه ویډیو وګورئ. تاسو ته به د بیکګراوند ختمېدو طریقه هغه کې زده شي. چې کله دا تاسو ولګوئ ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ نو دلته ته به اوس راشي په ډراو باندې به کلیک وکړئ او په ډراو ته به راشئ. دلته ته به چې کوم د تاسو بوټان وي څه وي نو هغه سره به داسې تاسو توره لکیره ووهئ چې تاسې داسې ښکاري چې دا دلته کې رښتیا ناست دی او دلته نه به لږ پاور کم کړئ چې لږه تیاره غوندې ښکاري. چې کله دا تاسو وکړئ تاسو به اوس بیا دلته ته راشئ او په بیوټي باندې به کلیک وکړئ او په سموت باندې به دلته کې کلیک وکړئ او سایز به ورته لږ کم کړئ. تاسو به خپل تصویر ته ګورئ چې څومره سموت پکار دی نو اټومیټکلی سموت کېږي نو بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو اوس وګورئ چې مخ کلر مو لږ سپین شولو او تاسو بیا پاسه 2000 په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او تاسو به بیا اوس دلته کې راشئ ټول ته په بده باندې کلیک وکړئ او دا به لږ ښکته راولي چې تاسو بیکګراوند چې کوم دی هغه لږ تور شي او دلته کې ویښته ډېر تور شوي دي نو د باندې زه لږ بیا برش وهم چې سپین شي نو دا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دلته کې به اوس تاسو راشئ ایډیټ فوټو ته او دلته کې به تاسو سمپلی اوس د لایټ ولا چې کومه پی ان جي دي دا به تاسو دلته کې ایډیټ کې د لایټ پی ان جي چې کوم د بیکګراوند پی ان جي دی او د لایټ پی ان جي دی دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سمپلی به تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ دا به تاسو ته ټول بیکګراوند او ټول پی ان جي به تاسو ته میلاو شي. هلته نه به تاسو ډاونلوډ کړئ که تاسو چېرې خپل تصویر دلته کې په دې بیکګراوند کې جوړول غواړئ نو تاسو به بیا دلته کې راوړئ او دلته کې به اوس تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو سکرین کې چې دا تور کوم بیکګراوند ورسره ټچ دی نو دا ترېنه ریموو شي او دا به تاسو لږ پاور ورته کم کړئ چې رڼا یې لږه صحیح ښکاري چې څوک نه پوهېږي چې دا ایډیټ شوی دی. نو دریم تصویر چې کوم دی هغه هم تاسو داسې طریقې سره پی ان جي چې کومه دی دریم هغه هم تاسو داسې طریقې سره راوړئ او دلته کې به صحیح طریقې سره ولګوئ. او زموږ د یوټیوب چینل لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي نو مهرباني وکړئ او په لینک باندې به کلیک وکړئ. زموږ د یوټیوب چینل به تاسو لازمي سبسکرایب کړئ د نورو نوي ویډیو لپاره. او که تاسو ته څه قسم ته پرابلم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ او به تاسو داسې صحیح طریقې سره ولګئ بیا به تاسو پاسه په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې
چې کله مو په ټیک مار باندې کلیک وکړئ سیمپل په ډراو ته راشئ او په دې درو لکیرو باندې به کلیک وکړئ او سیو باندې به کلیک وکړئ. دا تصویر به تاسو اوس بیا په لیټ روم کې اوپن کړئ او لیټ روم کې به دا تصویر ډایرکټ ایډیټ ټو لیټ روم به تاسو ته لیکلی شي. په هغه باندې کلیک وکړئ ایډیټ لیټ روم، نو هغه باندې کلیک وکړئ. دا به لیټ روم ته راشي. دلته کې به تاسو بیا په لایټ باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو خپل تصویر ته ګورئ چې تاسو تصویر سره کم یو کلر خوان کې لایټ پکې زیات دی نو کمولی شي او تیزولی هم شي. لیټ روم کې تاسو نور څه کار نشئ کولی. په لیټ روم کې تاسو صرف دا کولی شئ چې تصویر کې کومه رڼا وي نو هغه نه تیاره جوړولی شئ او که تیاره وي نو هغه نه رڼا جوړولی شئ. یا چې کوم بیکګراؤنډ کلر دی تور، شین، سپین، چې څنګه هم بیکګراؤنډ تاسو کلر ورکولی شئ نو هغه ته تاسو ورکولی شئ. یا د کپړو کلر چینج کوئ هغه هم تاسو په دې لیټ روم کې کولی شئ. نو دا به دلته کې به تاسو خپل تصویر تاسو باندې ډیپینډ دی چې څنګه تاسو تصویر وي هغه شانتې به تاسو کلر ورته ورکوئ. دلته کې به تاسو کلر ته ګورئ، خپل تصویر ته به ګورئ هغه شانتې به تاسو کلر ورته ورکوئ. نو زمونږ والا تصویر سره اوس دا کلر خوند کوي. تاسو یې وګورئ چې څنګه یې زه کوم هغه شانتې تاسو هم کوئ. چې کله ته تاسو وکړئ نو دلته کې به تاسو ته اوس میکس لیکلی په هغه باندې به کلیک وکړئ. هلته کې به تاسو دلته کلر وکړي. په میکس باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ په دې باندې کلیک وکړئ دا به ورته لږ داسې ښکته کړئ او دا به مخکې کړئ او لومینس چې کوم دی دا به لږ ښکته کړئ. دوباره بل طرف ځو او دا ګورو چې کوم یو کلر ورسره خوند کوي هغسې طریقې سره به تاسو دلته کې خپل کلر منتخب کوئ. په لیټ روم کې صرف تاسو خپل تصویر ته کلر کولی شئ او چې کله تاسو کلر وکړو نو دپسې به تاسو اوس بیا پاسه تاسو ته چې کوم ډن لیکلی شوی دی په دې ډن باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ. نو چې په ډن باندې به کلیک وکړو چې کله تاسو کلر وکړو نو دا به تاسو لازمي کوي چې دا کوم اول نمبر باندې دا به تاسو لږ مخته بوځي او نو مینس چې کوم دی په دریم نمبر باندې نو په دریم نمبر باندې هغه به تاسو لږ ښکته راولئ. څه دا کېږي چې تاسو تصویر به لږ صفا شي او لږه تیاره به راشي. چې اول نمبر باندې کوم دی دغه سره تاسو تصویر صفا کېږي او دریم نمبر باندې چې کوم دی د سره تاسو تصویر ته لږ تیاره غوندې راځي چې تاسو تصویر به ښایسته ښکاري. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پورې خپل ورسره ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.